او د دې نه یو بله ناشنا قصه لیکلې ده. وایي دقسې باران بند و، مسلمانان راوتل استسقا مانځله، باران نه کېده، دعا نه قبلېده. وایي هغه علاقه کې مسلمانانو ټول، خو یو محله وه پکې، هغې کې څه داسې زنانه وي، هغه بدکارې زنانه وي، اډۍ چلوله هلته د زنا. هغوی چې وکتل چې یاره زمونږ دا اړونه دا ټول وځي او استسقا باران دپاره دعا کوي او سوال کوي او نه قبلیږي، دا ټوله وجه زمونږه ده، مونږ بدکاران یو، نو زمونږ د وجې نه خدای پاک دوی مره ایثار کړي دي. خپل منځ کې مشوره وکړه، وایي راځئ دې میدان ته به نن مونږ وځو او د الله نه به سوال وکړو. سړو ته یې ویې تاسو مه روځئ، مونږ میدان ته وځو او مونږ د الله نه سوال کوو. دا عذاب چې په تاسو راغلی دی نو دا ستاسو د وجې نه نه دی راغلی، دا زمونږ د وجې نه راغلی. مونږ به الله ته توبه وباسو، مونږ به الله ته جړه وکړو، فریاد به وکړو، الله نه به وغواړو. خو ګوره تاسو به یو سړی میدان ته نه راځئ، ځکه که د الله عذاب راشي نو تاسو خو بې ګناه یې، ګناهګار خو مونږ یو. نو که د الله عذاب اور د بره نه راشي نو په مونږ به اوس وځو، مونږ باندې به عذاب راشي، نو زه تاسو خو به بچ شئ که نو تاسو به میدان ته نه راځئ. هغه ټولې کنجرې ښځې هغه ټولې میدان ته راووتې، اودسونه یې وکړل او راغلي میدان ته، او الله ته پزاری شو چې یا الله زمونږ د وجې نه دا نور خلک په تکلیف کې، دا زناور په تکلیف کې دي، دا ماشومان په تکلیف کې دي، خدای ته په دوی باندې رحم وکړي، که په مونږ نه کې خدای ته په دوی باندې رحم وکړي. نو کتاب لیکلی دی وایي هغې ښځو د دعا د برکته الله سمدستي په هغوی باندې باران شروع کړ او قحط خدای پاک ختم کړ. دا نه چې یاره مسلمان دی او بزرگ دی او نیک سړی دی نو هغه الله ته سوال کوي نو هغه به قبلی، او که ګناهګار ورته وکړي نو هغه به نه قبلی. نه، الله د ګناهګار په دعا باندې، د الله د ګناهګار په توبه باندې زیات خوشحالیږي. الله وایي زه په بل څیز دومره نه خوشحالیږم لکه زه چې د خپل بنده په توبه باندې خوشحالیږم. الله ډیر زیات خوشحالیږي چې یو ګناهګار هغه ورته خپله ګناه مخکې کوي چې یا الله دغه زما ګناه ده. نیک سړی خپله نیکي مخکې کوي چې یا الله دا نیکي درته مخکې کوم خدایه د دې د برکته. ګناهګار خپله ګناه یا الله زه ګناهګار یم، ځان عاجز وګڼي، ځان کمزور یې، ځان ملامت وګڼي او الله ته سوال وکړي، الله دعا قبول کړي. الله ډیر مهربانه ذات دی په خپلو بندګانو باندې. یو حدیث کې راغلی دی، حدیث شریف مضمون دی، وی په څلورو کارونو باندې یو بیمار چې بیمار شي نو هغه سره خدای پاک څلور مهربانۍ کوي. دا کمزورو سره د الله سلوک دی. یو بیمار شي نو الله ورسره څلور مهربانۍ وکړي. تاسو وګورئ د مانځه نه پروزي، د اوداسه نه پروزي، جومات ته نشي راتلی، د چا جنازې له نشي تلی، بل داسې د نیکۍ کار نشي کولی، پروزي. نو وی الله هغه کمزوري سره هغه بیمار سره په دغه حالت کې څلور مهربانۍ وکړي. لومبۍ مهرباني خو سره دا وکړي چې په دې ښې اوږه باندې فرشتې ناستې دي هغه نیک اعمال لیکي، او په دې ګس طرف باندې ناستې دي هغه ګناهونه لیکي. نو دا د ګس طرف فرشتو ته الله وی تاسو ته یې خواشي، بس تاسو لیکل بند کړي. غرض دا دی که د ده نه په دې بیمارۍ کې څه ګناه کېږي، کله کله د سړي د خولې نه داسې د ناشکرۍ الفاظ وځي چې خدای یو زه دې صحیح کړی یم، دا بیماری بس ما پورې دي، د ناشکرۍ الفاظ وځي. کله وړو ته کنځل وکړي، کله چرګانو ته کنځل وکړي، څه ګناه خو په کټ کې دې کېږي د بیمارۍ په حالت کې. الله دغه فرشتې لرې کړي وي تاسو به د ده ګناه نه لیکئ. دی چې څومره ګناه هم کوي بس لیکئ به نه. که
سبحان الله وای، الحمدلله وای، او څه نیک عمل کوي هغه لیکي. تر دې حده پورې حدیث کې راغلی دی و یو بیمار په جړا شي دی بیماری ته وای د ده دا جړا دا سبحان الله دی، دا الله سبحان الله لیکي. او کله چې دی دا کوي فریاد کوي وای دی الحمدلله ده. او دغسې چې دی نور د بیماری سره څه تکلیفونه او فریاد او جړه او دردونه دا د اذکار دي، په دې ولا خدای پاک ذکر لیکي، فرشتې لګیایي او د ده نام اعمال کې سبحان الله الحمدلله. دی په خولې وایي نه، دغه فریادونه کوي، دی جړا کوي او الله د ده دپاره نیکۍ لیکي، ذکر ولا لیکي. نو دا د نیکۍ فرشتې، دا د ښي طرف فرشتې لګیایي، هغه لیکل کوي، او دا د ګس طرف چې دی نو دا موقوف شي، دوی ګناه نه لیکي. یو خدا مهرباني الله وکي، بله مهرباني الله ده وکي چې دا سړی د صحت په حالت کې کم اعمال کوي، لکه جمعات ته راځي، جنازه کوي، یا بل یو د نیکۍ کار کوي، نو دا په بیماری کې نشي کولی. نو الله فرشتو ته وایي اقا اعمال ولا اسم لیکي. په محله کې مړی وشو او جنازه وه، خو دې په کټ باندې پروت و، تلی نه شو، نور خلک لاړل، هغه لاړل جنازې وکړه، هغوی ته خدای ثواب ولیکو او ده ته خدای پاک مفتو کې ولیکو، وایي زه ستا دپاره اجر او ثواب دی. دا د الله مهرباني وي. نو څومره په بیماری کې چې کوم نیکۍ دی نشي کولی او مخکې به یې کولی، هغه ټولې نیکۍ د ده دپاره په بیماری کې لیکلی شي. دا دویمه مهرباني ورسره الله وکړي. او بله مهرباني ورسره الله دا وکړي چې د مخکې په دې بدن، په دې جوړونو، په دې بدن باندې کوم ګناهونه کړي وي، هغه ټول ګناهونه الله د یو یو جوړ نه، دا جوړونه دردونه کوي، بدن درد کوي بیماری سره، تبې سره، هغه ټول ګناهونه الله ته ختم کړي، ورجوي. دا ورسره بله مهرباني وکړي، نو دا بدن یې بلکل د ګناهونو نه صفا شي. او څلورمه مهرباني ورسره الله وکړي، الله وایي که جوړ پاتې شي ام مې وبخلې، او که دې بیماری کې مړ شو نو مې دې مغفرت وکړه. په دواړو حالتو کې الله د مغفرت وعده ورسره وکړي، وایي زه ما وبخلې. نو په یو بیماری باندې الله څومره مهرباني کوي بنده سره. مونږ په بیماری باندې خفه کیږو چې یاره زه خو دا بیمار شوی یم، الله دومره غټ مهربانه ذات دی. الله خپلو بندګانو سره ډېره د مهربانۍ معامله کوي. بندګانو لم پکار دي چې الله سره جوړ وساتي. مونږ ټول ګناهګار یو، په خپلو ګناهونو باندې توبه وباسو، کوشش د نیکۍ وکړو. دا ورځې شپې د نیکۍ را روانې دي، د عباداتو را روانې دي، ځان ورته تیار کړو او عبادت په دې کې وکړو. الله دې مونږ ټول له توفیق راکړي. خدای خیر.